خارازو وایو اوس د ټاسک بار سو وایو پراپرټیز وایو سی وایو پراپرټیز ٹھیک شو ورکی کې خو نه کنه اوکے جی رائٹ پر کلک کو دس از کارڈ پراپرٹی کاری داستا پراپرٹیز څه ته ویل شي پراپرټ مین خواص خصوصیات ٹھیک شو آیا د دې ټاسک بار ام څه خصوصیات شته کنه سمپل دی باندې کلک کو نو دس از کارڈ ټاسک بار اینڈ سٹارټ مینیو پراپرټی ټول پراپرټیز دي خدا د ټاسک بار دی او دا د سٹارټ مینیو دی ښه ٹھیک شو موږ دی وخت کې تاسو ته صرف د ټاسک بار وایم کلیر به کنه ان شاء الله دا موږ د کوم نه راولو یو دي نه راوځي شي سٹارټ کنټرول پینل او دلته به لیکلي ټاسک بار ټی پریس کوي دا کاری دا سه ټاسک بار اینڈ سٹارټ مینیو د دې نه موږ دا وینډو راوځي شي یا سمپل رائٹ کلک کوي او پراپرټیز تلاړ شو دې نه موږ دا راوځي شو ان شاء الله کلیر وي یا سمپل راشو رائٹ کلک کو پراپرټیز دې نه موږ دا راوځي شو چې کومه طریقه تاسو ته آسان وي بس باغې باندې رائټ کلک کوي په ټاسک بار باندې او پراپرټی یو دا پراپرټیز دي دا ورسته وایو دا مونږ وایو اوس دی اوکے کلیر ها راځو وایو ټاسک بار اپیرنس ټاسک بار کې ټاسک بار اپیرنس مطلب خصوص لکه مثلا شو کول اپیرنس نمودار خودل ٹھیک شو خودل خو پیژنې کنه یو چیز او خای ماته دا څه او خای دا څه وای ٹھیک شو دلته تاسو ګورئ پهله موږ سره دی لاک د ټاسک بار لاک مطلب قلب لکه بند وي ټیک شو کچېره دا چیک وي څه کار کیږي لکه مثلا تاسو ګورئ اوس کنه زموږ په دې ټاسک بار کې څه تغیرات راځي په دې ټاسک بار کې څه تغیرات راځي نه راځي یو منټ دا ټاسک بار ښکاري تاسو کنه ټیک شو په دې ټاسک بار کې څه تغیرات راځي نه راځي خو زه واړم چې په دې کې څه تغیرات راولو نو سمپل به دا انچیک وساتو ګوره دا لاک دی سمپل دا انچیک اپلای دینا پاس اوکے کلیر اوس تاسو ګورئ په دې ټاسک بار کې تغیرات راځي یو کس وی چې دا ټاسک بار راځي غټ کړه سیدا وګورئ په ټاسک بار کې اوس تغیرات راځي کنه راځي ټیک شو نه لګ نور مثلا بس د دې نه پاس نور نه غټيږي نه دومره پکار دی نو تاسو کولای شئ چې په دې ټاسک بار کې سره راولئ تغیرات راولئ یو خبره ټیک شو دین علاوه یو کس وی چې دا ټاسک بار سره په دې کې نه دی پکار ټیک شو سمپلی راوایخلی او ډریګ کې دې ځای ته راوړئ دې ځای نه بره یو څه دې سایډ ته راوړئ دا نو بعد وخت اکثر کچېرې تاسو ته داسې قسم سچویشن راغلی وي او څوک درنه ټیسټ اخلي چېرې دا څنګه راځي اوس مثلا دا زه لا کړم داسې اوس خو دا نه شو کولی تاسو په ټاسک بار باندې رائټ کلک کوئ لاړ به شئ چېرته پراپرټیز ته او صرف به دا انچیک کوئ دې نه پسې اوکې کوئ اوس تاسو کولی شئ چې کوم ځای ته تاسو راوړئ نو داسې کولی شئ راوړی شئ انشاءالله کلیر وي یاد به دا وګورئ چې څه دا یو کلیر دا یو خصوصیات بل راځو بیا رائٹ کلک پراپرټیز بل موږ سره ده آټو هاید د ټاسک بار آټو هاید د ټاسک بار لکه اتوماتیکلی پټ کا دا څه د ټاسک بار ما سره اتوماتیکلی پټ کا لکه تاسو سره ته وګورئ دا سره ښکاري دا ټاسک بار کنه ښکاري کنه سمپل دا چیک ساتما دنه پس اوکې کوي دا وګورئ ټاسک بار هم اتوماتیکلی سکیږي پټ شي واپس شو کول غواړئ سمپل دا ماوس پوینټر پر راوړئ نو دا به واپس شي تاسو سره کار شي ان شاء الله کلیر وي ټیک شو ګوره سمپل ہے چې بر لاړ شو دا به پټ شي او چلان دی راشي دا به شي کار شي واپس رائټ کلک پراپرټیز او سو انچیک کوي دنه پاسې اوکې کوي بیا به تا تکلیف یاد وي کنه بل راځو یو سمال آیکن یو سمال آیکن څه کار کوي لکه تاسو ګورئ دلته موږ سره چې کوم دا آیکنز دي لکه دا موږ سره اوس غټ دي زه د چې په ټاسک بار چې کوم آیکن دي هغه مال څه واړه کا تاسو ګورئ دا آیکن چې کوم دی موږ سره لږ واړه شو کنه شو لکه آیکن غټ ښکاري زه د چې مثلا داسې وي ګورئ دا کار تاسو زه د چې یو سمال آیکن زه استعمالوم کوم آیکن واړه سمپل دی باندې کلیک اپلای نو زموږ آیکن بس شي واړه بشي ان شاء الله کلیر وي یاد وي کنه واپس کلیک اوه سوري کوس انتظار کې او ما بدل سره په فلاش دی ټول په دی واچو کنه حاضر صحیح دی ها دا به کلیر ودا درې واړه ټاسک بار لوکیشن آن سکرین تاسو ګورئ دا ټاسک بار اوس موږ سره دا ګوره لاک دی ګوره دا ګوره دا لاک دی کنه ٹھیک شو خدا په کوم ځای کې راغلی دی
bottom کې task bar location on screen location ویلی شي زیتا په screen باندې لکه زمونږ د task bar دا سیدی په screen باندې په کوم ځای کې وي تاسو دلته وګورئ this is called bottom left right top لکه تاسو دی وخت وګورئ bottom لاندې ته ویلی شي تاسو ګورئ دا task bar کوم ځای کې دی لاندې لري کنه زه دم چې نه لیفت سایډ ته یوسا اپلای تاسو ګورئ ټاسک بار به تاسو څه شي لیفت سایډ ته شي لکه الته همغه ډریګینګ کو او دا سمپل د بٹن ګورا زه دم چې نه رائټ سایډ ته راوسا ګورئ رائټ سایډ ته نه کوم سایډ ته ټاپ ته پکار دی اوکې ټاپ ته راشي ان شاء الله کلیر وي یاد به کنه بیا راشو زه دم چې نه باټم کې پکار دی نو باټم کې راشي کلیر ټاسک بار لوکیشن مشکل خو نه دی کنه بل راځو ټاسک بار بٹنز لکه سمپل زرا زما یو څو پروګرام کلاو ما دلته تاسو ګورئ زرا زما ایکسل میں کلاو کو ٹھیک شو یو دوا و یو ځل کلاو کو دینه پاس راځما مثلا ورډ پروګرام میں کلاو کو ورډ کې مې پیسې کلاو کو بار هر بدا ډیر دي ٹھیک شو دلته تاسو ګورئ زدا مینیمایز کوم ټول دلته زمونږه صرف او صرف د پروګرام آیکن ښکاری تاسو ښکاری کنه ښکاری لکه دا زموږ د ایکسل آیکن دی او دا زموږ څه دی د ورډ پروګرام آیکن دی دا څه ده کنه دا ٹھیک شو رازو always combine hide label دا څه کار کوي لکه always combine یو always combine دی یو combine when task bar is full او یو دی never combine never combine څه کار کوي لکه पहिला لکه دا زه دوی چې never combine مطلب دا دی چې په دې کې دا څومره پروګرامز دي نو تاسو ګورئ دا پکې دوه لارې کنه زه دوی چې نه دا ما سره م کمباین کوا never combine apply کما تاسو ګورئ هر یو ماره بیل کوي کنه بیل کوي never combine په ټاسک بار چې کوم بټنز دي هغه یو ځای کوم هر یو څو کا بیل کا کمباین یو ځای کولو ته ویل شي او چې کله never رااله نو مکوا یو ځای کوم کلیر به کنه نو تاسو ګورئ पहिला जो कुरा दा एक्सेल प्रोग्राम हो नो कुरा यो 2 3 د دې 3 فایلونه یو 2 3 د دې 3 فایلونه موږ سره سکی کی راځي کلیر وای کنه ګورا دا حالت چې کوم دې ته تاسو غواړئ صرف آیکن شو کیږي هیڅ وسره نه شو کیږي ٹھیک شو زه دې چې نه می یو ځای کا هر یو بیل کا ګور پدې کې موږ سره 3 دي او پدې کې موږ سره 2 دي نو هر یو بیل کا سمپل دې باندې کلیک تاسو غواړئ اپلای نو هر یو بس شي بیل شي کلیر ده کنه ان شاء الله بل موږ سره د کمباین وین ټاسک بار از فل موږ سره یو ځای کا چې کله ټاسک بار فل وي سمپل دی باندې کلیک دینه پس اپلای دا وګورئ اوس تاسو سره ګوره دا موږ سره یو ځای کړه خو په دې کې یو کار شته څه کار دی د پروګرام اوس سره تاسو هغه لیبل وسره شو کیږي لیبل دی نوم ته ویل شي کوم چې د پروګرام نوم وی لیبل ښکاری کړه پرې کپلو باندې لیبل لیدلی وي هغه ټیلر په خپل نوم وی کنه وي اسی وی کنه وي ٹھیک شو لکه تاسو ګورئ آیکن لکه مثلا یو ځای کړه خو څو چې کوم لیبل نوم دی هغه سره ښکاری ګوره مایکروسافټ ټاسک بار کینټیشیا ښکاری کنه ښکاری لکه آیکن ښکاری وسره هغه لیبل هغه نوم سره ښکاری او زه ته چې نه always combine hide label یو ځای کا خو څو دا لیبل ته پټ کا اپلای کما ګوره یو ځای شو خو لیبل یې شو پټ شو ان شاء الله کلیر وي یاد وي مشکل خو نه ده کسٹمائز نوٹیفिकेशन एरिया دا हम तो ऑलरेडी डिस्कस किया देखो वो मुश्किल ठीक है मुश्किल किसता हाँ دلته پر الله د ټاسک بار سمپل رازو رائټ کلیک کو دم ډیزاین کولای شي دا کار تاسو کنه ٹھیک شو لاګ د ټاسک بار کې چری دان چیک وساتو نو موږ د دې ځنه هم په دې کې تغیرات راوستي شو امه کا خبره ده مشکل بنې وي ٹھیک شو स्टार्ट मेन्यू اوس تر تنه مزه کا چې موږ स्टार्ट मेन्यू باندې کار کوم بیا برته دې پراپرټیز ٹھیک شي کنه صحیح شو हाँ स्टार्ट टास्क मैनेजर दे बने वाले को रोशनी वाजिब कना टाइम खत्म दे बस खास जी प्रैक्टिस की यूज एरिया फिक्स ना दे दादा एरोपिक सर तारुक साथी बरा है एरोपिक बे एरोपिक दी कार कई कना कई ठीक शो दा गोरे लगा मतलब है दादे लगा कचरे दा चेक वी یو د چیز اکثر سکپ کوم خیر هغه تاسو دا کوي مو ټیک شو لکه مطلب دا دی کچری دا چیک ویزه اپلای کما اوس چې څنګه په د دې د پاسه راشم او ما کلیک کړې نم وی بیا هم موږ سره دا کیږي موږ سره ډیسکټاپ خګورا ما نه دې کلیک کړې زه صرف د دې د پاسه مې ماوس راوړو او بیا هم موږ سره دا ټاسک بار خې لکه مثلا دا پروګرام دا اوپن کړه سه دلته وګورئ ګورا زه د دې د پاسه چې څنګه راشم نو ډایرکټ ما سره ټاسک بار خې کنه
ډیسکټاپ سوري او کچره دا انچیک وی او دنه پاس اپلای کما اوس کچره د دې د پاس زرا شمه نو ما سره نه خي تر څو پورې چې په دې باندې ما کلیک کړي نه وي اوس په کلیر وي شنو نه خلاص دا نه دی کنه ګوره تاسو وی یوز ایروپیک ټو پریویو د ټاسک بار ان شاء الله کلیر وي ها او د دې دا ریکارډینګ ما سٹاپ بیا تاسو